الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلا مسئلہ نزاعی بیننا و بین المنکرین، مسئلہ دا کرامات الاولیاء دا قبل الوفات و بعد الوفات. مشتمل گردو پچن مباحث باندے. مبحث اولین چکم نے ہغا فهم د معنا د کرامت لغتن و اصطلاحا، او ثانی استدلالات په دغه جزئی مسله باندې د کتاب الله نه، او ثالث مبحث استدلالات د احادیث نبویو نه سره د ذکر د واقعات الصحابه، او رابعا اقوال د فقهاء و محدثین و مفسرین په کرامت باندې، او خامسا ذکر د کرامت بعد الوفات، او هر چی دا مسئلہ چی کرامت د دوی په اختیار کې دی که غیر اختیاری دی، نو دغه جزیه باندې به من کې انشاءاللہ نصوص د فقهاء راشي چې بعض اوقاتو کې دا اختیاري وي. کرامت لغتن په معنا د عزت سره، او کرامت معروفه مصطلحام اغا هم مسما شه په کرامت باندې ځکه سبب د عزت د ذالک الولی ګرځي، ورنه مؤثر حقیقی په کرامات و معجزاتو کې الہ العالمین نسبت د دې دغه ولی لرا مجاز وي، محضن لإظهار کرامته فی اعین الناس، د خلکو پسترګو کې الہ دغه مقصد وی چې دا ولی قدرمن شي، نو داغه په لاس باندې یو امر خارق العاده ښکار شي. اصطلاحا کرامت امر خارق للعاده، یظهر على يد رجل يدعي الولاية، یو امر دی چې هغه د عادت الله د معمول خلاف دی، عقل درک نشي کول، اسباب ظاهریه پکې نوي، او صادر شي پلاس د داسې یو شخص باندې چې هغه ولی وي موافق للشریعه وي. په کراماتو کې تحدي شرط نوي لکه معجزه کې چې وي، دا ضرور نه ده چې د بل جانب د خانه بس چیلنج ورکولې شوي او د منکر د اسقاط مقصد بوي، نه کله کله اسی بدون دغه مقصد نه کرامت ظاهری،
معجزات چې دي هغه اکثرا منکرین انکار کوي. پلاس د یو نبی علیہ السلام ښکار شي پاغي کې مقصد اسقاط د قوم وی سره د عزتمن ګرځیدلو د دغه نبی نه علیہ السلام پسترګو د خلکو کې. دا چې علماء متکلمین د کرامت تعریف کې امرن خارق للعاده ذکر کړي. د دې معنی څه شی او مراد د عادت نه څه شی؟ مراد د عادت نه عادت الله تعالی د الہ د عادت خرق شی او د هغه خلاف راشي. امور صادره من الله تعالی سا موافقا للعدد سا مخالفا للعدد. آغا امور چه موافق للعدد دی آغا کثیر دی داغین تعبیر کیگی پا خلق باندی. الہ العالمین دا اولاد دا پیدا کولو والا ذات دی. عادت دادی چې د پلار او مور د مجامعات نه بعد ولد ورکي. ولې قادر محض دې په دې باندې چې سړی ته بدون د امرئینا بچي ورکي یا امرئ ته بدون د مجامعات د زوج نه بچي ورکي په دې قادر دی او عادت نه دی. کلا خالق د خپل عاداتو خلاف کوي ولی کوي اظهارا لقدرته تعالی د خپل قدرت یو مظاهره کوي هغه خلکو تخکاره کوي چې ټول عمر د عادت موافق ما دغه خلق پیدا کړل اسنا د چا ذهن تداراشي چې دلته درمیان کې مؤثر حقیقي غني بل نشته پاسباب اتکا ہونے کی نو د عادت خلاف کی. مثلا عیسی علیہ السلام مریم بی بی ته بدون زوج ورکا محضن اظهارا لقدرته تعالی. حوا بی بی آدم علیہ السلام تا بدون دا امرئین ورکڑا اظہارا لقدرته تعالی او آدم علیہ السلام بدون دا پلارو دا مورن پیدا کا اظہارا لقدرته تعالی. نو عادت دادی چی ما سرد مجامعت دا خاوندو دا بیبینا بعد ولد ورگئی خدا پکی سببین شو اسباب شو او عام معمول پدے جاری شا اسنا چې د خلکو ذهن کې د اسباب چې پلار او مور دا د سی رتبه ونیسي چې دا مؤثر حقیقي په ولد کې ونه ګرځي نا ذهن بزی دیتا چې مؤثر حقیقي الہ دی هغه پیدا کوي دا او اسباب دی. کله د دې اسباب خلاف کوي د غدرې زینو کې ښکارا کو نو خپل قدرت خلکو ته خود یا لک الہ العالمین په اور کې تاثیر دا سوزولو پیدا کړی دی موافقا لعادتی تعالی دا عادت دی. 400 دی تلاس وړي نو هغه به سوځي خسړې وی کبد سړې وی سوځي به دا عادت دی. کله کله د خپل عادت خلاف کوي. ابراهیم علیہ السلام اور تو ورځو آغی و نسوزو داغا عادت خلاف یو کا دغور کے چا بچ کا اللہ جل جلال مؤثر حقیقی پا کے الہ دے خفکارش دا امر خلاف دا عادت پلاس دے او شخص چی نبی ہوا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ آغا شو. روایاتو کے براشی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای دوارم دغا شانتا اورا دغه شانتا اوری پلا لاسونو باندې پتنارا وردن نکړی دی راغون کړی دی او دوی سوځولې ندی ناغا کرامت داغی شو. څومره عمر چې معجزه کې د انبیاءونو صادر شوی او هر نوع چې ولري نورای د جمهور دالت چې عمر عمر په ید ولی باندې کرامتن ظاهر دی شي. ډیرو لګو علماء دې ته ذهاب کړی دي چې نا ولی لرا کرامت فقط په لفظ د استجابت الدعاء کشتا. استجابت الدعاء دارای د معتزله دا او د ابن حزم ظاهری دا دې زمانه له ریش کم دی هغه معتزله او ابن حزم په ذهاب کړی دي
اغوی کرامت د اولیاء نه حیاتن منی نه وفاتن منی. هغه حیاتن چې منی فقط په دومره قدر کې منی چې استجابت د دعا وشي، یو دعا وکي او دعا قبول شي، بس دینه بغیر احیا د امواتو، الوتل په هوا، طیران فی الهوا، او مشی علی الماء، او زمانہ بعیدہ پلگ وقت کی راغونډول په یہ مکان، پلگ زمن کی ډیر امور کول په یہ زمان وغیرہ وغیرہ چې کوم د معجزات او انواع ښکار کړي شوی دي، هغه دوی په کرامت د اولیاء کې نه مانی. نو کرامت امر خارق للعاده، عادت نه مراد عادت الله تعالی. عادت د باری تعالی پدې جاری دی چې هغه بوټه شینکۍ پسرلی کې، ولی قادر دی پدې چې د پسرلی نه بغیر بل ټیم شین کله چې د یو چا پلاس په بل ټیم کې شین کا بدون د پسرلی نه، نو دا کرامت وګرځي. ځکه دی کې د خالق دا عادت خلاف راغی. الګا کرامت خو ځکه ګرځي چې کرامت دته عزت ورک، نو عزت ورک خپل عام معمولی ورته ختم، معمول او قانون دا جوړ کړي چې زب پسرلی کی بوټیش نه کومه دته په خزان کې شین، دا خپل عام معمول او عادت او ټول مات کو. نو دا خدا لوی کرامت او عزت د دیو چې خپل قانون او طریقې او ختم کړو د پاره یو بل سین کو. خو بیا هم مؤثر حقیقی الہ دی، دا خزان کې ملح شین کړي او پسرلی کې ملح شین کړي، خو هغه موافق د عادت دی، اسباب شتا، دا مخالف د عادت دی. دیو جنا چې مؤثری حقیقی په کرامات او معجزاتو کې الہ وی، او اظهار د کرامات او د معجزاتو بيد النبی او په ید ولی باندې مقصد پکې اظهار قدرته تعالی وی. نو نسبت د کذب معجزه او کرامت لرا دا لوی تکذیب دی بی آیات الله تعالی، لوی تکذیب دی بی آیات الله تعالی. ذکر مراد دا آیات اللہ نا دا قرآن کریم نصوصم دی، او مراد دا آیات اللہ نا قرآن عظیم شان کی دلائل قدرت اللہ تعالی، دلائل قدرت تعالی دی. او عظیم دلائل دا قدرت دا باری تعالی حقا خلقت و تاثیرات دی چکم بدون سبب شی و مخالف دا عادت شی، آغا ندی مگر معجزات دی و کرامات دی. او آغا سی زنا چی موافق دا عادت شوی اغم قدرت دا باری تعالی بانی دال دی و دلائل دی، لیکن هغه چې بدون د سبب نشوي هغه لوی دلایل دي په قدرت د باری تعالی باندې. دیو جنا تفسیر ساوی په دغه مواضعو کې چې والذین کذبوا بآیاتنا داخل کړي دي منکرین د کراماتو د معجزاتو، هغه خلق چې زما د آیتونو تکذیب کوي. نو علامه ساوی لیکي چې مراد د آیاتنا کې دلایل د قدرت خپل دي، دا مراد دي شي. او دلائل دا قدرت کی لوی دلائل کرامت و معجزہ دا پدی کے دا خالق دا قدرت مظاہرہ بھی. و اصلا موحدین تاس ہوئی دا دروغ جن موحدین دیخو بخپل خالق دمر کمزور عقیدہ ساتی چی پا پسرلی کی بوٹے شن کے دلو کی اچ شک نہ لری کجی ورطوائل چی ولی مبارک انسان آغا یو بوٹے پا خزان کی نعل کو خالق شن کا دا چرته کې دی شي اصلاً بوي. دا روایت به ثابت پیو که ثابت بنوي، نور سنشتا، فقط دا د خالق په قدرت کې شک دی، دهری شوی دی په بسرلی یقین شتا او محضن لقدرته تعالی عقیده نه جوړیږي. یا اور سوزول کوي که اور کې ولی پریوتو تینا نجات بیامن دا چرته کې دی شي. بیا نه ګوري ابراهیم علیہ السلام حالات کدیوی چې درې قدمه کې ولی رسیدلی حرم شریف کې منځ کړي بیا راغلی، دا چرته کې دی شي. بیا نه ګوري واقعي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لیلۃ المعراج ته چې دا په څومره وخت کې شوی و، توی زمان څومره راغلی و، توی مکان څومره راغلی و. نو ټول هغه معجزات انواع داغي افراد داغي چې معجزه کې ثابت وي کېدی شي چې شدي کرامت د ولی کوي دی چې دی ولی په لاس باندې قم باذن الله الفاظ سره چرګ ژوند دیشه مړ ژوند او هو دا دی سره شرکیات او عقیده او ساتل. بیا نه ګوري د عیسی علی السلام دا اول چې وحی الموتى باذن الله
دا علت حیات دا موتاو احیاء خالق کا ولا دنک ولا دید پکی مؤثر حقیقی نه دی مجازی دی خالق اغا احیاء کړي دا خو په ید د دی کړي د معجزه ګڼل شوی عادت دا دی چې څوک مړ کی بیا نه ژوندې کوي عادت دا دی کله کله دا خپل عادت ختمي بیا ژوندې کوي ولی اظهارا لقدرتی تعالی وکرامتا لذلك الشخص کاغا نبی وی معجزه شوا که ولی وی کرامت شو نو دا ټول کمزوری عقلی کمزوری احیاء د هیڅ شی نه چې معدوم وي د مور او پلار د اسبابو په ذریعه خور ته قانع دی لیکن احیاء محض چې بدون د سبب نوی مور او پلار نوی سړی مړ وي ژوندې کی بیا دلته د عقیده کار نه کوي خپل خالق بیا عقیده کمزوری وي چې دا بشر ته کېدی شي دا صرف د کرامت تعریف کې د امر خارق العاده تاسو شرع قائد کې نور کتبو کی کتلی دی خدا غزیبان دی اکثر اساتذہ شاگردان تلامذ نه پوي چې امر خارق العاده کې دا عادت نه کم عادت مراد ده مراد دا عادت نه عادت الله تعالی اغا امر چې د الٰه دا عادت خرق کړي د خدای د عادت خلاف راغلی عادت عام معمولات دا شو مبحث اول شو استدلالات من القرآن العظیم سورت مریم 25 نمبر دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش موقع اجاءها المخاض الى جذع النخل اراوستا دا بی بی درد لنگتنا مخاض درد لنگتن الى جذع النخل ڈڈ کجوریتا ابن عباس رضی اللہ عنہما شرح کئی نخلت یابست اوچک لکا کجرام پانم نلرلا معمول داوی چې د ولد د پیدائش پټیم بفبانی تکلیف رازی یفسیس تلاسا چاہیے نو دے درد دوی ماشم د پیدائش دارا وستا ڈڈ کجوریتام چې داو نیسی دلتا دیر افسوس ورزی یا لیتنی کنتو نسیم منسیا مخکن امروی اموتو قبل هذا وکنتو نسیم منسیا جبرائیل علیہ السلام آواز ورتکیں حزی الیکی بجزع النخلام لقاد فرشتو مال اولیاء داسا بعید ندا خدینا تعبیر پا وحی نکیگی پہلہاماتو کیگی پہلہاماتو بند اور چاچی قول کرے چھ مریم بی بی پیغمبران قول ضعیف دے دے جمہور و خلاف حزی الیکی مانا حرکیہا اخذوا بجزع النخلا دا ڈڈ کجورین ابن عباس سے فرمائی آبسا و چکلکا دی تلاس ورلا زان خواتای لگ زور کام ستاد اللہ سرب داوج ڈڈ کجوری تکشنش انبیاء بدا میں ہو نڈکش دا میوی بیا پخیوی متصل تو ساقت را طلب کی دا کجوری پتابان رتبن جنیا کجوری تازام بی بی چی سنگلا سورلام سترگو رب سر بیا تک شنشام سترگو رب سر تک شنش بیا آد شن کے دو سمتصلام بیا دا کجورو نڈک کجوری بیا پخی دبرن پیرا تلش و ساقیدہ بسوی چی دا ددگار تا آواز کے سب خبر ہے کہ تدیخ پل کوشش کئی کرنا
ستړي ما غي ته وی زه خپل سعی کوم کنه مسلې دو دي او زه خپل کوشش کوم یو سړی چاته پته مې بیا را نشي بیا چغې اوازونه کوي دا مور دې تاسو خپل انتظام پوره ساته یو زه کوشش کوم صحیح ده چې اوس کوي تاسو اوس د چا عقیده چې کمزوري وي هغه ته چې دا آیت پته نه وي چې دا واقعا په آیت کې راغلی او دا قصه دې ورته بیان کړه چې مریم بیبي یو ډډ ته دا لاس داسې که بیا شین شه بیا یې کجورو نه ډک شه بیا پخې شوې بیا پرې راتلې شو بس اوس همدغه عمل همدا کار خالق په پسرلي کې کوي شنه کوي په مرور د وخت غټوي په سیف کې هغه میوونه ډکوي میوې بیا پخېږي دا عمل ثابت دی خو هلته تاثیر پکې د زمانې شته دی اسباب شته دي انکار څوک هم نه که دې وي چې نه دا سترګو رب کې دا کار شوی دی یاره دا به چېرته شوي دا وجه د عقیده کمزور دی په چا په خپل خالق یې کمزور ولې پرېږده په خالق یې عقیده کمزور د په خالق باندې دا عقیده ده چې هغه دا بوټی په څو کالو کې غټولی شي او میوې نه ډکولی شي او په مرور د وخت پخولی شي خو سترګو رب کې دا کار نشي کولی که د په خالق عقیده مضبوطه وي چې په کن فیکون هغه هر څه کولی شي معنا اظهار د قدرت ښکاره کېږي نو بیا د به کلم دا شکوک نه وکړي اوس دلته مؤثر حقیقي الہ دی خداکار ظاهر شه پلاس د مریمی بیبی زنانو کې پیغمبر نه راځي نو دا کرامت باغی شو دا کرامت باغی شو تفسیر تبری اتلسم جل یوصلا اتاویا صفحه او بعضی چاپنوں کے نہم جن یو صفحہ دا مباغی کی د ابن عباس سے ترجمہ دار چکانا جزعان یابسن دا اوچ کلک ڈڑو دادی رب پر اما ذکر کرل چھ سوک دا تاویل ہونے کی چیارہ دا خود کجورن ڈک بوٹی ویسے دی لاس ورلو رو غرزے دی نا دا اوچ کلک بوٹی پانم نلرلا دا شنم شا میوون ڈکم شا میوی پخیم فی او تساقط امراوی دا محضن اظہارا لقدرتی تعالی دا دہریان اخلی بندکلا چو بیون وائی چی نا دا گردش دا زمانی نا دا سیزون غٹیگی اشنکیگی پخیگی نا دلتا مؤثر حقیقی لاو العالمین دی آیت نمبر ثانی د خضر علیہ السلام دا درې واړه حالات او واقعات کرامت د جوړیږي په قول د هغه چا چې وایي هو ولی نه دی ولی دی فانطلقا موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام دواړه روان شو تر دې چې رااله د اهل قريه چنتا کیام طلب طعامو کا اهل دال داغین فابو پس آغی من راوڑا دمل مستیا دینا دی مندکا پدغا خاریہ کی جدارانیو دیوال یریدون قد دیرادیو چی پریوزی یعنی قریب پریوتوتا فاقاما پس را نیخ کا خضر علیہ السلام آغی لرام دلتا فاقاما کی دا جمهور مفسرین رائے دادا چې دا اقامت الجدار په خټو کولو نو شوی چې ګینه دور ته خټو وکړو دیوال نه نه بلکې اشاره الى الجدار باليد بیان استقم فاقام خضر علیہ السلام ابتدا غتدا سونی وا نیخشا بس دیوال نه غدریدا نو دا کرامت د دل تخکار شو قال لو شئت لاتخذت علی اجرا موسی علیہ السلام ته فرمایي تنخواه بری په خستم تفسیر قرطبی لسمجل تجتمع صفحہ کی ورقات کی تاثر مذکور دے ذکر گئی ففی هذا دلیل علی کرامات الاولیاء
دیکھے دا اولیاء دا کرامت اثبات دی کذالک ما وصف من احوال الخضر علیہ السلام فی هذا الباب كلها امور خارقه للعادت خضر علیہ السلام نے سمر امور چدل تظاہر دی امور خارق للعادت دی داغا صورت کی کرامت جڑی گی ذات نزلنا علی انه ولی لا نبی چمنگ را کف دے بحثتا چگوری دا ولی دے نبی ندے چدا قول دا بعض المفسرین دے اندغا مضمون مذکور دے پروح المعنیتم جلد سوال سلور سلوختم صفحہ کی اغلتم الفاظ دادیں چدی کی دلیل دے علا کرامات الاولیاء دارن فتاوہ حدیثیہ دے ابن حجر حتمی اول جلو سواش پگشتم صفحہ آئی کیونی لا يرد على ذلك ما وقال موسیٰ مع الخضر علیہ السلام بناء على ما الجمهور من الصوفیہ من ان الخضر ولی جمهور دا صوفیہ پدیدی چھ دے ولیو مسئلہ اختلافی دا سو کہ نبی گنی سو کہ ولی گنی کہ نبی شی معجزات تی کہ ولی شی کرامت تی منہاج دے امام نووی پی لسم جل یوصل و درشم صفحہ پائی کم دا الفاظ دی فیہ اثبات و کرامات الاولیاء علا قول من یقول الخضر ولی آیت نمبر 3 سلیمان علیہ السلام دے بلقیسی تفرح و تضرورت عفریت من الجن ویلی وانا آتیک بی قبل ان تقوما من مقامکا دوئر زما جلد پکار دیں قال الذی عند علم من الكتاب قول دا جمهور دارج الذي عنده علم من الكتاب هو آصف بن برخی علیہ السلام کان صدیقنا دار صدیقین اولیاؤنو انا آتیک بیزیر ونمتاتا قبل ان يرتد الیکا طرفکا مخی دوا پسید نظرستانا فلما را ہر کل چہولی دا سلیمان علیہ السلام دغا تخت مستقرن عندو چی پروت دے ثابت مختا قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ما اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم دایو شو بچا آغا پیغمبرو دا ولی اخپلے ولی نرولو نلدی خودیری وجہ کی دیشی ظاہری وجہ عند اہل العلم ادا کے دیش سلیمان علیہ السلام نبوت و شان و معجزہ مسلم و بادشاہو کنا عظمت و جلال و کرامت عرص خلق و منل سلیمان علیہ السلام دے مقام کے خلق و تدو مد اولیاء و حالم خواہی چھ زمان پا رعیت کم دسی زوانان شتچری پلاس دسی کور مخکار کی گی صوفیائی کرام تاویل دا کئی چیو نزول دے بل عروج دے پا حالت دا نزول کے استجابات قلیل وی دا عروج کی کثیر وی التمستی وی سلیمان علیہ السلام عروج تامشو دین بعد نزول تامشو خدمت دا خلق کے لگیاو آصف من برخی علیہ السلام پا حالت دا عروج کیو پا مستی کیو پا حالت دا وجد و دا مستی کیو سیر کے خوشیو دا حالت دا استجابات ہوئی دا حالت دا استجابات ہوئی نذکر دا استجابت زیادو صوفیاء پدی قائل دی چی پا حالات دا عروجاتو کی خوارق زیاد ہوئی خوارق زیاد ہوئی پا حالت دا نزول کی ارشادات و خدمت دا خلق ہوئی خوارق قلیل ہوئی بیا تفسیر قرطبی در لسم جل یوصل و درشم صفحہ
ذکر کئی چی اکثر مفسرین علی ان الذی عند علم من کتاب عاصب بن برخیا وهو من بنی اسرائیل وکانا صدیقا دا صدیقین اولیاء نو پیوصل و درشم صفحہ دا دغا تفسیر بان بیا ذکر کئی روی انو صلی رکاتین برکاتا منجو کا والذی علیہ الجمہور من الناس انہو رجل صالح من بنی اسرائیل اسم آصف بن برخیام روی انو صلی رکاتین برکاتا منجو ثم قال سلیمان یا نبی اللہ امدد بصرکام اگد کا بصر دے فمد بصر قتل طرف دے یمن تا فیضا بالعرش تخ موجود دی فما رد سلیمان بصر اللہ وعندهم بیالگ لند لکی ان کانا مناسف من غیر من اولیاء اللہ فہی کرامتنا دا کرامت شون وکرامت الولی معجزہ او کرامت دا ولی دا معجزت النبی دا دا پیغمبر معجزہ جوڑی گی تاؤسلام دا الفاظ بموجود بھی کرامت الولی معجزت النبی ورقاتو کشت دی داریو پیغمبر ولی دا لاسنا چکلا کرامت ظاہر شی دا دا پیغمبر معجزہ گنلے کی گی سنگا دا اتباع شریعت دا پیغمبر کڑی دا کمال دا غیشا ذکر پہ دے زی کرامات گرزے دلے زمن دی امت کی جو سمر کرامات ظاہر دی دا بعد الوفات معجزے دا محمد عربی دی دا دا پلاس کار کی گی داغ دا برکت اخکار کی گی بیاوائی قال القشیرین وقد انکر کرامات الاولیاء من قال ان الذي عند علم الكتاب هو سلیمان سوک چوائی چدا سلیمان علیہ السلام خپل روڑیو یو قول دا سشت ضعیف وید دی خبر قائل پا حقیقت کی دا اولیاء دا کرامت منکر وی دے پا حقیقت کی دا اولیاء دا کرامت منکر وی آیت نمبر سلورم سورہ آل عمران و درشم نمبر ایت مریم بی بی حالت دا صغارت کی کفالت دا دے زکریا علیہ السلام کی یو کوٹانی دا پاغی کی دا چولی دا فتقبل ربها بقبول حسننا فزید ولد قبول اکرام وانبتا نباتا حسنا دیر زر بدا غٹی دا کفالت دا دیکھو زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحرابا کل بچے زکریا علیہ السلام دنشا محرابا عبادت گار دے لران دے کوٹا نہیں تا کلما تعمیم دا وقت دیکھا دا کرامت یورز نہ دیکھکار شوی بلکہ دائمی کل بچے دن کے دا وجدہ مندبک زکریا علیہ السلام عند رزقنا دلتا دا ابن عباس سے ترجمہ دارا کان عنبا فی مکتل فی غیر حینی دا رزق سشو انگور بو بغیر دا ٹیمنا دا ٹیم بدا انگور نو پا تمام خاریہ کے بدانا پیدا کے دلتا بپراتو قال يا مريم أنى لك هذا كم زنتا تدارالا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وزا یقینی خبر دا چی منگا طول تاسو طول عبادو تا اپنے تعالی رضی ورکی رازق دے خو مع السبب دلتے اس عقیدہ جوڑا دا حکوٹا کی دننا بیچاتا چھ دروازہ پس بندی بیا روزی ورکی بیا پکی شک راشی ولی عقیدہ کمزوری دا خالق پا قدرت باندی پاسباب اتکاش تا خود خالق قدرت تا عقیدہ نورزی دے کرامات و معجزاتو کے گوری چھ ہر سمر ضعیف روایت دا چاپ پیش کا چون شرابہ نہ کوئی ذکر خالق پا قدرت کی خبری رازی دیو زناد جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبرا کی دلی کی چھ روایات پا باب دا معجزاتو کی کضعیف امراشی درجہ حسن لری
ضعیف روایت د راشي درجه د حسن لري وای ځکه معجزات او کرامات د قبیله د ترغیبات نه دي او په ترغیباتو کې ضعیفه مقبول دي دا فضائل دي او شخص صفاتونه ته بیانې کنه نو په دې باب کې فضائل په اتفاق د محدثینو باندې مقبول وي بل د خالق د قدرت نه انکار راځي نو ډیر زیات سوچ دې کې پکار وي تفسیر ابن کثیر دویم جلد شپږ دېرشمه صفحه چې بعضې چاپونو کې اول جلد 351 صفحه جوړیږي درې سوه یوویشتمه بعضې چاپونو کې دای کریمه ذکر کئی بیاوائی وفیه دلالت علی کرامات الاولیاء دایت دلیل کرامات الاولیاء دی وفی السنة لہذا نظائر کثیرا پا حدیثو کے ددیر پارس دیر زیاد مثالون دیم آزما دا حدیث باب کے براشی عمدہ مضمون تفسیری مظہریم ذکر کرے پدیز اول جلد 43 صفحہ باندې او دا دویم جلد مظہری جوڑیگی 43 صفحہ روح البیانم ذکر کرے دویم جلد 9 صفحہ روح المعانی دریم جلد 215 صفحہ دا او الفاظ دا روح المعانی پا دیزے کی دادی چی منکرین کرامات الاولیاء معتزلہ دی منکرین کرامات الاولیاء زیبانی دا مسئلہ چیڑی او بیا وایي چې منکرین د کرامات الاولیاء معتزله دي کم څوک چې معتزلی شي نو هغه خو بیا خپل اصول لري د خپل اصول موافق هغه ته که څومره نصوص په کراماتو ملو شي به نه مني ولی دا غوی دا اصل دی چې شریعت مطهره مونږ تراشي موافق دا عقل دی که مخالف دا عقل دی روایات چه پا حدیثو کی راشی موافق للعقل دویم قبلی منگم قبلو او کم روایات چه مخالف دا عقل راشی بنیادی فرق دا اہل سنہ والجماعہ دا معتزلہ سردا دی چه روایات مخالفہ مع العقل کی اوی ترجیح عقل تور کئی نقل مترک گرزئی او اہل سنہ والجماعت ترجیح نقل تور کئی عقل مترک گرزئی دا بنیادی اختلاف دے پدی اختلاف بانی منگو دوی پخپل من کی بیڈیر تفریعاتی جزی اختلافی لرو یو داغین رؤیتو تبارک و تعالی یوم القیام دیوی دا عقل نمانی عقل دا درک نشکول من جملہ دا غینا تلل دا اعمالو دی داوی عقل نمن اعمال سنگا تلی اغا خخکاری نا زی جسم ندی من جملہ دا غینا پوری صراط دے دا عقل نمانی دمرا نرے دے دمرا تیر دے نو مزل پی سنگا کے من جملہ دا غینا عذاب قبر دے دلتا فرشتے دا کم خوان راش اتنگزی کی گروس سنگا اوچت